د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې له لوري په کابل ښار کې 100 بېوزلو وړمنو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شول. امروز در ولایت کابل برای 120 فامیل از قربانیان جنگ در افغانستان چه حکومت پیشین و هم حکومت امارت اسلامی کمک‌های مواد خوراکی داشته که شامل برنج، روغن، مکرونی و شیرینی میباشد. دغه خیریه بنسټ د تیر نظام او اوسني نظام د امنیتي ځواکونو د کورنیو مالي ملاتړ کوي. هغه کورنۍ چې سرپرست یې په جګړو کې له لاسه ورکړی وي دوی ورسره مرستې کوي چې مالي ملاتړ یې بهرمیشتي هیوادوال کوي. کومو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړې وي خوښ وو او له نورو خیریه بنسټونو یې د دا ډول بشري مرستو د دوام غوښتنه کوله. ما خوش هستیم از مسئولین فعلی هم از شما خوش هستیم که با ما کمک‌ها دراز شده با مردم غریب بیچاره که کمک میکنیم ما بسیار تشکری میکنیم ازتان راضی هستیم. سرپرست ما معلول است در خانه بیکار که خانه کرایی است 1 سال میشه خانه کرای خانه رو ندادیم. خب مشکلات ها هست دیگه. د افغان ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مسؤلین وایي چې تر دې دمه یې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونو اړمنو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي او په دې برخه کې به نور هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. در مجموع 9.2 میلیون در تمام ولایت‌های افغانستان رسیدگی ابتدایی صورت گرفته و برنامه‌های بعدی هم در بخش تعلیمی تحصیلی در بخش‌ها هم داریم. هغه کورنۍ چې په تیرو جګړو کې د کورنیو سرپرستان له لاسه ورکړي اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغوی له شتمنو هیوادوالو او خیریه بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته په کتو ورسره مرستې او همکارۍ وکړي.